هغه یو مشکل عمده مشکل دا ده چې دا د نړیوالو تحریمونه او دغه د افغانستان د ملي سرمایې یا د ارضي سرمایې کوم چې د خلکو پورې تعلق لري دو کنګل کېدل تر نن ورځې پورې دا هم پر دغه د اقتصادي وضعیت باندې خپلې منفي اغېزې پرېږدي. موږ د نړیوالې ټولنې او د نړیوالو بنسټونو څخه غواړو چې د هغه زیربنايي پروژو د تمویل په برخه کې خپل همکاري ولري چې متاسفانه په تېرو دغه 3.5 یا 4 کلونو کې که نړیوال بانک و که آسیایي پرمختیایي بانک و که داسې نور مالي بنسټونه ول پخوا تر دې په لویو زیربنايي پروژو تمویل کوونکي ول او په ټپه د دوی ټول مرستې او پراختیایي کومکونه درېدلي دي. نو موږ غواړو چې دوی بیرته خپل هغه فعالیتونه او هغه پروژو باندې تمرکز وکړي او دلته شرایط د هر وخت په پرتله اوس ښه آماده دي او په ټول هیواد کې سراسري امنیت شتون لري. انشاءالله چې هیڅ ګونه مشکل نشته ده نو دوی د خپل فعالیتونه بیرته راشو. افغانستان یوازې یو جغرافیایي هیواد نه بلکې د ملتونو د یووالي، تمدنونو د تیریدو او کاروانونو د تم کېدو تاریخي نقطه ده. دا خاوره کولای شي د سیمې د ملتونو ترمنځ د همکارۍ، ورورولۍ او ګډ پرمختګ بنسټ کړي.